السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله به وئ. له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې له تاسو سره راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې د فیسبوک کې یو دوه ډېر خوندور سیټینګونه راوړي چې یقیني چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. نو راځئ ملګرو دا ویډیو باندې پیل کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان راځي په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زه چې هر وخت کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به په وخت سره رسیږي. او ویډیو مو که خوښه شول نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ که مو خوښه شوه. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو راسئ خپل فیسبوک اکاونټ به راخلاص کړئ. فیسبوک مو چې کله راخلاص کړئ تاسو به دا درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. په دغه باندې تاسو ګورئ ملګرو لومړی سیټینګ خو ملګرو دا ده. تاسو ګورئ ملګرو دا نشان تاسو ګورئ دا چې بنده ده دا به ملګرو تاسو آن کړئ. دا اوس ملګرو تاسو ګورئ خپله دا اوس کله چې موږ د شپې لخوا فیسبوک استعمالو نو زموږ سترګو ته به ضرر نه رسیږي. ملګرو تاسو خپله ګورئ شپې لخوا چې موږ کله فیسبوک استعمالو نو زموږ سترګو ته به هیڅ ضرر نه رسوي. نو لومړی سیټینګ یې ملګرو دغه و او دویم سیټینګ لپاره ملګرو بیا تاسو راسئ په د درې خانو باندې کلیک وکړئ. په درې خانو چې کله کلیک وکړو ملګرو دویم سیټینګ لپاره ملګرو تاسو راسئ په ټریس ایس باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دا ډېر زیات خوندور سیټینګ ده. دلته ملګرو دا هغه معلوموي چې اوس دا فیسبوک څومره مصرف کړی دی. اوس فی الحال ما خو 1.5 MB څه کم 1 MB یوه باندې MB باندې ما ملګرو فیسبوک باندې مصرف کړی. دا ملګرو تاسو فیسبوک استعمال ګورئ ستاسو څومره په ویډیوګانو MB ویلې څومره په وکسو ویلې څومره په بل شي دا ټول مصرف تاسو ته ښیي. دا ډېر خوندور سیټینګ دی ملګرو. د هغه لپاره ملګرو تاسو په دغه شنه هغه باندې کلیک وکړئ ملګرو MB باندې. نو دا به ملګرو زموږ مصرف پاک شي ملګرو. اوس زموږ د فیسبوک سپیډ هم ملګرو تیزیږي. نو دا ډېر خوندور سیټینګونه هیله لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښ وي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل لازمي سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ته الله پامان.